جوړې قراري د دوستان دي ښه دي ته په خپله ښه یې خیر دی الحمدلله تاسو ښه یې موږ ستاسو کوم ځای نه پروګرامونه خبرې ګورو کوې ها کوم ځای نه خبرې کوې خو د سوات یم او د عمران خان صاحب ټایګر یم او اوس په دوبۍ کې یم وای څنګه دا عمران خان کوم پوزیشن کې دی یاره عمران خان ان شاء الله راوبوځي په دې څو ورځو کې کله بره ډېر هغه شته. میلور پسې خبرې کړي دي عمران خان ښځې پسې هغه ته څه وایي دغه میلوان خو ډېر شي ګرځي هغه مولوي صاحب ته د خیال لی اولې څنګه خبرې کولې اوس بدل شو او اوس هغه بل چې دی هغه نور اوس وایي وتښتېد ملک وسرور پرېږدي که نه اوس وایي 27 ترمیم را روان ده دا به بیا څه کیسه وي نشي منظورې دی ان شاء الله دې بله به کوشش کوو چې دا به نو نشي تاسو خو 26 هم ویلې نه منظورېږي څنګه یې منظور کړ زمونږ نه پکې دا ځینې لوټې شي که نه دا لوټې دا نقصان وکړي خدای دې میراث کې لوټې نو خو زمیرونه دغلته کار خرابه ده لوټه خو هر ځای کې کار خرابوي جنرال صاحب عرض رو که مکتب ها را ادا کنه مردم به سواد مان جنرال صاحب باید تو کجا هستی بیادر تو من هستم در افغانستان هستم کجای افغانستان هستی بیبی که دکتر نداریم بیبی که انجینیر نداریم بیبی که چطور نداریم یک دقیقه صبر کو در کجای افغانستان هستی من در کابل هستم کابل هستی چه عمرت چند سال است عمرم 28 چرا دکتر مکتب نشدی چرا نداریم. انجینر نشدی چرا من انجینر هستم، نشدی خط خود هستم حدث شما ما در جای نرسیدیم مو مولا نصرالدین مولا نصرالدین در چی انجینر هستی دکتر هستی انجینر هستی من انجینیر هستم انجینیر کپاشی چی را میگه اون نمیفهم یعنی بیبی شما به سواد در کجا هستین مرا به سواد نگو دیوانه با خدا باز میبرم طبیله میبرم تو نموجه بستیت میکنم یک دقیقه صبر کو خو گپ مرا خو گوش کو یاله تو گوش کو یاله مکتب بیوشتن پوزی تا میخورم جندالک چندان غاری هم نیستی چه بیشی گپ نزد ما در کابل هستم بیا کجا هستی نه ای تعلیم یافته شی انجینرش نه کجا هستی تو مکتب ایلا کنی که مردم گریخته دیوانه نسل دم بره حقیقت ازی بیا گاز یا هم انجینرم های دیگه ما چی بگویم دیگه برو خیر است ما چیزی نمیگم مرا میگه در کجا هستی میگه تفت نکه جوش آمد بیا کشک تو کجا رفتی بچه او در تو بیا تف ما چه مار بلایی که بود خو بود باش که ما ایجا کال نه زنگ دا لایف خود سره شیر کې دي نازوانه بچیانو تاسو سړی غاګونه کې ولا که لایف هم شیروي تر اوسه پورې 22 کسانو شیر کړی ستړی مه شي وروره السلام علیکم جنرال صاحب جوړ مننه کور ودان جنرال صاحب ستاسو سره خبرو کړل مې ډېر ارمان و ولا خوشحاله یم چې دا دې بس قدرمن لره به دا د ما هم راجي کړلې زتین خو بیرته مې کاتم کړلې لایف د سره شیر کوي نازوانه خلکو شیر کوي دغسې ټاس ورکوي چې یا 15 دقیقې بعد 3000 کسانو شیر کړی زی افرین ځه ایران مسافر باندې زه نور خبرې نه کوم سلام وعلیکم السلام ستړی مشه داسې زی سلام مانده نباشی مایک ته خلاص که دغلته یو روسای د ماته گیفتونه کوي دا پوتین راغلی د لایف ته که څنګه اورې سلام افغانستان پاس بر دیگه که صدا نمیکن بر دغسې سپیډ کې لایف شیر کوي در زه څوک راواخلم هلاکه دلته د سړی راځي څه دا د ولادیمیر پوتین راغلی ده
پوټین د عذرې ده. سلامونه جنرال صاحب. وعلیکم کامره دې خلاصه که ستړی مه شه. جنات غیټه شه کامره خو په لور کام دي جنرال صاحب چې خوځي نه کني په مخ کې خلاصو. ښه نور ښه خو یې انشاءالله خیرات د مهرباني وکړه. الحمدلله تر څرنګې خواشي په سوري. سلام علیکم جنرال صاحب. وعلیکم سلام پوټین وای بیرغ دې د کوم چې د ستړی مه شه. بیرغ د فلپین دی. فلپین کې اوسېږې؟ یاره تاسو نم یوه دنیا نه ده پاتې. نه زه په سعودي کې اوسېږم. ښه جوړ خو یې انشاءالله. خیر دی شکر دی الحمدلله. ته ښه جوړې؟ د الله تعالی فضل ده الحمدلله. د تا څه حال ده؟ شکر الحمدلله د الله لک لک شکر دی. دا چې مقصد ښه ولسمشر کومه ده؟ ولسمشر خو نسته چې زه راواخلم. ښه نور خیر ده انشاءالله. بیخي کراري ده. الله دې آباد ساته. الله دې ښه ساته او الله دې ډېر عمر درکړي. تاسو سره الله دې تاسو عزتمن او سرلوړي لري. خیر است جنرال سنګ خیمه پوټین زنګ ودرېږه چې ته څوک یې چې ته وایې زنګ. دومره ډېر کمنټونه کېږي والله که سړی واخیستلی شي. ودرېږه چې دا اوس څوک ده. نه کېږي زنګ نه درته کېږي. او خو مې واهه درته ښکوش فکر نه کوم. دلته هغه ته راسه ریکویسټونه ته دغه جنه به درته زنګ ووهمه. هغه جنه خو اوس نه کېږي. وای هغه حرامي هغه راغلی ده وای هغه راته وکړه. سلام علیکم شاهین صاحب ښه جوړې؟ سلام علیکم جنرال صاحب ښه جوړې تازه طبیعت ښه ده. کراري ده. ما له دې لیست نه خلک لرې کړه. د تا باندې مې هم ګوته ووهله ښه ده لرې نه سولې. والله شکر دومره ریکویسټونه راځي اوس دلته زه پکې څوک را اوچتولی هم نه سمه یاره. والله ته لایف دی جنرال صاحب ډېر په مشکله باندې ریکویسټ درته کېږي. والله دا څو وارې دا د لګیا یم. بس ټول وخت لایف مې په همدغه تیر سي. ظالم بچیانو مه کوئ ریکویسټونه مه کوئ. هغه وکیل راغلی ده وایي زنګ شه راته. وکیل نه ده وایي تا د ماما زوی. هغه ښه مسلمان څه وکیله هغه راته وویله زمری وویله لکه چې په پاریو کې بیا تا وایې جنرال صاحب. والله عجیبه مخلوق د شاهین صاحب. نن بیا دا ګنګوسي دي او سپیسونه دي او تبلیغات دي چې خلیفه صاحب نرم دریزه ده او شیخ ابتالله سخت دریزه ده. نو مال زوی مړ نسه دا 20 کاله خو مو خلیفه صاحب پسې چغې ویلې چې دا سخت دریزه ده. دا د دریز سره کم ده چې تاسو ته کله نرم سي کله سخت سي. او د طالبانو په منځ کې اختلاف ده او طالبانو دا ده او سړی هېڅ شی نسته هېڅ شی ولا کوي. وکیل هغه ته راشه بیا زنګ درته وهم. د تا که په یاد دي په 2019 کال کې ته لایف یې بیا یو کس تا ته راوښوته. د ما ګوره ډېرې پخوانۍ خبرې په یاد دي. نو یو کس لایف کې درته راوښوته. السلام علیکم جنرال صاحب ښه جوړې؟ زه جوړ یم کاته شه ته دې بل چا له لاسه هغه کې کوسه. نو تا نه دا پوښتنه وکړله چې تاسې په ډله کې شل ډلې دي. نو تا ورته ویلې هغه خبره تر اوسه پورې ثابته پاتې ده. تا ورته ویلې چې که ما ته د 2 ډلې کې ثابتې کړلې زه بیا لایف په دې لایف کې هم نه غږېږم او ټول عمر د طالب پلوي نه کوم که په یاد دې وي. نو دا تیر 20 کلنه دوره که تیر دا 20 کلنه دوره کې وګورې دوی دا کوشش همیشه کړی ده چې طالبانو په منځ کې اختلاف واچوي په یو نوم او په بل نوم باندې په یو فکر دغه د لاسه زه غار کړم شاهینه قسم په خدای خلک ماته کنځاوي کوي. السلام علیکم. یو خو یوه دانه ده ګوره باندې جنرال صاحب. نه تا سړیتوب ورزده که نه ما ورزده قسم په خدای هر څوک نه اوس که سوی ده اوس که سوی جنرال صاحب تا سره سکیني که سوی ده شیخه که خپل عزت در باندې نه ګران د مونږ خیر ده د مونږ دپاره لږ زره
جنرال صاحب مصروف هم که اوس لږ بېکا ورته وزګار سلم بیا درته پسته کې باسم مصروفه سوی یم اوسم پرونه ته اوقاس وایي ته ډېر ښه سړی یې، خو دغه شیخ تی مالغلی څه خدای دې غار کړه. په هر لحاظ زه په زړه رانیولی یم د شیخ په سر ولا زه روان رانیولی یم جنرال صاحب شیخ لکه ورسره ماشه ګالو. تر مرغ داسې داسې هر شی دې ورته واچول پوس وي خوري یې. ګوره ګوره جنرال صاحب ګوره ګوره قرآن دغه د ولې سړیتوب نه زده کوې، موږ دې خراب کړو. جنرال صاحب دلته یوه دانه جلکۍ دغه وایي وایي ما در جګ کړه ته خدای خبرې کې کوي پښتنې یاره خدای ته وګوره. ما وایي کار چې شاهي نه پښتنه کې یوه سړی خو یوه ښځه ده کومه یوه به یي وایي ما پورته کوی صحبت میکنم نو ولې ما ته نه وایي ستا ته وایي کومه ده؟ 60 کمنټ یې درته وکړل خو اوس زه یې پکې رامنشن کړم کومه ده؟ او دختر امو جناب نشان بده خود یک دو گل بزن کنجوز ظاهر زدران څه ولې دي شیخه څه کیسې دي؟ سلامونه جنرال صاحب دغه وله د ګلان چې هیلې جنرال صاحب تاته ټولو ده نوم په یې څه انګلیسي ده؟ نوم لیکلی وعلیکم سلام نوم یې په انګلیسي لیکلی دا وګوره دا ګلان ولي د تیږې عکس د کچیش عکس داسې د ټولې نړۍ کومه ولی د چې ایویر نومیږي چې شه نومیږي و د ټولې نړۍ داسې دغه هغه ده پکې عکس د چی غونده ښکاري و دختر خو عکس مرا بلگان یا عکس کسی دیگر بلگان علی او سر از کی میفهمه نه متن به انگلیسی میکروفون نوشته چکیږي کړی نه